دا هغه داعشیان دي چې نن ننګرهار استخباراتو ریاست کې د قومي مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب اسلامي امارت ته تسلیم او په خپلو تیرو کړنو پښیماني وښوده. د دوی شمېر 950 تنو ته رسید او د ننګرهار د شپږو ولسوالیو سره رود، چپرهار، اچین، سپینغر، لالپورې او خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وو. د ننګرهار استخباراتو رئیس مولوي محمد الله ادریس وایي تسلیم شوي داعشیانو ته په مشروط ډول د امیرالمؤمنین د ځانګړي فرمان له مخې بخښنه شوې. دا څلورمه جوپه د تسلیمي د خوارج ډلې ښکا اسلامي امارت د امیرالمؤمنین د زعیم د اپې د فرمان نه په استفادې سره دا نن 950 کسه د مختلفو ولسوالیو نه تسلیم شوي دي. سیادي ولسوالۍ چپرهار، سرخرود، خوږیاڼي، لالپوره، اچین، سپینغر ولسوالۍ ښکا دي. په ورته وخت کې قومي مخور او دیني عالمان وایي د قومي تړې له مخې به د هغو کسانو کورونه وسیزي چې له تسلیمۍ وروسته د داعش لیکو ته ور وګرځي. تړم د چې هر چا دا عمل بیا وکړلو کور به یې سوځي، مال به یې تالا کېږي، د وطن نه به کوشنده کېږي. دا زموږ تړه ده، موږ ټول قومي مشران دا تړه ایښې ده او خطونه مې لیکلي او ګوتې مې لګولي، امضاګانې مې کړي دي. تسلیم شوي داعشیان چې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکي دي په خپلو تیرو کړو پښیمانه دي او ژمنه کوي چې بیا به یې لیکو ته نه ورګرځي. ما په داعش سره وخت تیر کړی دی. اوس د داعش نه زه صرف نظر شوی یم، هغوی سره نور زه کار نه کوم او زه امارت اسلامي ته تسلیم شوم او زه د امارت اسلامي هر دغه ته تیار یم چې زه هغوی سره هر قسمه خدمت او همکاري وکړم. او بس د عیشیانو سره مخ تېر کړی او بس اوس په هغې باندې خپېمان او چې وخت هم ورسره تېر کړی، اوس راغلو اوس امارت اسلامي ته تسلیم شو. داعش سره وم او اوس د سپین ږیرو په مرسته باندې د اسلامي امارت سره یو ځای کړم او زه ورته تسلیم شوم. د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې ننګرهار کې 650 داعشیان د ننګرهار استخباراتو ریاست ته تسلیم شوي دي.